السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن دویم درس دی. راځو درس ته. په دې هیله چې اول درس مو ښه یاد کړی وي. دلته مونږ عربي ژبې کې د ز په ځای یعنې پښتو کې مونږ زه کاروو، په عربي ژبه کې د ز پر ځای مونږ انا کاروو. دلته ما مثال ورکړی دی. انا د مذکر دپاره کاریږي، مذکر او مونث لپاره کارولی شي. مثال لکه انا فتح، زه هلک یم. انا عباس، زه عباس یم. اوس راځو دلته مخاطب ته څنګه اشاره کیږي. مخاطب ته انت کاریږي. انت د مخاطب یا مقابل نفر د مذکر لپاره کارول کیږي. لکه انت محمد، ته محمد یې. انت حامد، ته حامد یې. اوس راځو مونث مقابل مونث مخاطب دپاره یا مقابل مونث لپاره کارول کیږي. یعنی انت چې دی مخاطب یا مقابل مونث لپاره کارول کیږي. مثال انتی انتی فتاة، ته نجلۍ یې. انتی عایشه، ته عایشه یې. راځو اوس لرې مذکر دپاره څه شی کاروو؟ او لرې مذکر دپاره هو کاروو. هو د هغه دی، یعنې د مذکر لرې لپاره کارول کیږي. لکه هو هغه دی، مذکر لرې دپاره کاروي. راځو دلته مثال ورکوو. هو حامد، هغه حامد دی. اوس لکه هو ادریس، هغه ادریس دی. راځو یا بیا د مونث یا هغه د ښځینه لپاره کارول کیږي. مثال لکه هي فتاة، هغه نجلۍ ده. هي عایشه، هغه عایشه ده. او مذکر دپاره هو د لرې دپاره کوي. ورکوو لکه دا دي مثالونه. انا عباس، زه عباس یم. انا طفل، زه ماشوم یم. انا حامد، زه حامد یم. انا شریفة، زه شریفه یم. انا طفلة، زه ماشومه یم. انا رضوان، زه رضوان یم. زه دې کې مثال پیش کوو درته. مخاطب دپاره چې که مونث که مذکر وي. انتی سعدیة، ته سعدیه یې. انتی فتاة، ته نجلۍ یې. انتی فتاة، ته نجلۍ یې. انت محمد، ته محمد یې. صلی الله علیه وسلم. انت فتى، ته هلک یې، ته هلک یې. انت د مذکر دپاره، انتی د مونث دپاره. لکه انت صبغة و انتی فاطمة. هو د لرې مذکر دپاره کاروو. لکه هو حامد، هغه حامد دی. هو محمد، هغه محمد دی. هو فتى، هغه هلک دی. اوس راځو هي د مونث دپاره کاروو. لکه هي عایشه، هغه عایشه ده. هي فتاة، هغه نجلۍ ده. هي
سادیة هغه سادیه ده